دا ښځې په دا بازار کې روان دي چې دا مخان لڅ کړي دا دی چې سرونه لڅ کړي او دی چې دا وږې مږې لڅي نو د دې دا خیال دی چې یاره بس ټیک ته صحیح ده زه بازار له راوتلی یم بیا د سهار هغه چې راشي هغه بیا د عقل هم خلاصې ده د دې تر ټولو لویه بې عقلي دا وایي چې میشه رومانو څوک پېژني نه مې ورور په دې بازار کې سته نه مې پلار سته نه مې زوی سته نه مې خاوند سته نو څه دي چې پرېدي خلک دي رخشې والا دی نو څه دي چې دی ټیکسي والا دی مزدا والا دی نو څه دي چې دی زما مخ دې وویني ښه ته چې خاوند وغوښتې دې دپاره یې وغوښتلی چې ستا مخ به بل څوک ویني او بیا ته ولې ته په دا خبره نه یې خبره د الله رسول فرمایي چې یو ښځه په دا بازار کې روانې چهره یې لڅوي بې مقصده بې غرضه لکه د عام طور زموږ د ښځغه د الله له جانبه لعنت ورباندې ویل کېږي د ملایکو له جانبه لعنت ورباندې ویل کېږي د ټولو مسلمانانو له جانبه لعنت ورباندې ویل کېږي چې د الله لعنت پر چا ویل کېږي نو هغه به څه حال خو دا یوه زلزله ده چې پر چا یې راولي ورک نسي بیا نو دا لعنت خو هم د الله له جانبه در زلزلې بتر دی صحیح سو با د ښځې دا خیال دی چې دا حالانکې اوس حال دا دی سنت طریقه دا د ډېر ضروري چې پیسې به پورته ساتي او ضروري خبره دا د ښځه به پیسې کښته کوي حتی چې پر مځکه ورسره څکېږي تا ولې پیسې دونه پورته کړي دي دا د دې خبرې مقصد چیش دی یوه ښځه که د باندې راووتله چهره یې لڅوله ملا یې لڅوله د هغه رقم سینه یې لڅوله مخ یې لڅولو پیسې یې راپورته وې دا ته د چش دعوت ورکوې چې رابعه بصریه سي رابعه بصریه نه ده لا به هم جهنم له رځي دعوت ته چش ورکوې په دا خبرو کې تا څه مقصد دی یاره یو سړی که د چا د کور په دروازه کې بچون کې ورته ګوري یا کالج انجونې راچټې سولې پر هلته پر تړه باندې ځوان ولاړ دی شاوخوا ګوري د دې ته څه معنا ورکوې د دې دا معنا ورکوې چې یاره دا بېکار هلک ولاړ دی بې غیرت هلک ولاړ دی بې دین هلک ولاړ دی بې شرمه بې حیا هلک ولاړ دی دا معنا ورکوې دا ستا هغې ته موږ کومه معنا ورکړه تېره وشه دا ته چې په زوره ګایېږې دا ته چې بې ځایه خاندې دا تا چې پښې ګردې لڅې کړي دي دا ستا چې ملا ګرده لڅه ده ستا چې سر لڅ دی اشه اوس چې ته لمونځ کوې لمونځ او په لمانځه کې که د دې ښځې سر لڅولو لمونځ صحیح کېږي یا نه صحیح کېږي چې ته د الله په دربار کې ولاړې حالانکې الله رب العزت ته نو ما او تا ورک یو دا کپړې چې ما او تا اغوستې د الله امر دی د نبي علیه السلام طریقه ده او دا د پردې شی دی و چې ما او تا خدا نخواسته کمیس وکاږو بیا ما او تا الله ویني کوم کمیس واغوستې الله مې نه ویني دا خو نه ده داسې هو کمیس ما اوسته دا د مخلوق دپاره دی د الله دپاره نه دی الله خالي امر راته کړی نو اوس الله زه پیدا کړی یم نو اوس که زه چیر راولاړ سم په غسل خانه کې بې ادبي دي ما پې زه غسل کوم نو زما کپړې یوه خوا او بله خوا ته سي الله په ما نه دی خبر په کپړو کې را خبر دی بغیر د کپړو را خبر دی و چې د الله په دربار کې یو زنانه ودرېدله سر یې لڅ دی لمونځ یې نه صحیح کېږي حالانکې الله پیدا کړی دی نو الله په ټولو خبرو خبر دی نو الله یې د سر په ویښتانو هم خبر دی ستا په سر کې څو ویښتان ما لګولي دي او کوم ویښته به په کومه ورځ باسم دا هم لږ الله ته ورمعلومه ده لا لمونځ نه صحیح کېږي نو تا چې ته بازار له راووتې بیا به چی شي چې الله په خپل دربار کې پیغمبر اسلام به وفرمیل تاسو د الله څخه حیا کوئ حیا صحابه ویل یا رسول الله موږ د الله څخه حیا نه لرو نه نه حیا دا معنا نه حیا دا معنا ده چې کله تا نامحرمه ښځه ولیدله ته نظر ځینې واړوه دې ته حیا وایي یو نامحرمه ښځه د سړی یې ولیدی مجلس دی ګپه ده بې ځایه بې مقصده بې غرضه صحیح سلو دا به لرې کوې دا خبره د مابین بیا به چی شي بیا حیا راځي که نه حیا دې ته نه وایي پیغمبر صلی چې کله وفرمایله تاسو به د الله څخه حیا کوئ صحابه کرام پریشانه سو ول یا رسول الله موږ به باتروم لره څنګه ځو موږ به خپل ضرورت څنګه پوره کوو موږ خو د الله څخه شرمېږو دا خو بدن لڅېږي په دې کې د الله رسول نه مقصد دا نه دی مقصد دا دی چې کوم شان الله حرام کړی دی د هغو څخه ځان وګرځوه دې ته حیا وایي اوس ته خپل کور والا ته ووایه چې ته چش کوه په دروازه کې مه درېږه د باندې مه راوځه و دا تا چې دا خبر ورته وکړه نو خو د هغه معنا ده چې دا حیا ده نو یعنی مقصد د دې خبرې خو دا سو چې ته په دروازه کې مه درېږه او بیا زه ورته وایم چې ته شرم و حیا کوه نو شرم حیا څه ته ویل کېږي زما څه مخ پټوه یا معنا دا ده چې دا شرم و حیا ده زما په خوله وکړه ما چې د کوم شیانو سره ګرځولې هغه پر ځای که دې ته شرم و حیا وایي ولې یو سړی و چا ته وایي لور ته وایي زوی ته وایي ډېر بې شرمه یې ډېر بې حیا یې ډېر بې غیرته یې
خو دا هغه معنا دی چې ما د کوم شان راګرځولی ته نه یې راګرځېدلی. صحیح. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ نو ډېر عظیم مقام الله ورکړی، ډېر عظیم حیثیت الله ورکړی، ډېر لوړه مرتبه الله ورکړی ولا. نو دی وایي ای خلکو تاسو د الله څخه حیا وکړئ. حیا وایي زه چې کله ولاړ سم باتروم لره نو خو انسان دی، ضرورت دی، مجبوري ده. وایي ما سر نه دی لڅ کړی، زه سر پټ کړم، زه د خپلې سترګې پټې کړم، زه د الله څخه شرمېږم. وایي زه چې کله باتروم لره ولاړ سم زه د الله شرمېږم، ما پر دا سترګو لاسونه نیولي، تر دې به نو بالا شرم و حیا ګر سره پر روی زمین پېښ شوی. یا علما فرمایي وایي ته چې کله ولاړې باتروم لره ته دا خپل بدن ته نسې کتلی، دا حرام دی، بې مقصده بې غرض. خپل بدن ته بې مقصده بې غرضه نسې کتلی. علما فرمایي دا نسې کېدلی چې دوه ځوانان سره لمبېږي دی بدن ښکاره کېږي. د الله رسول فرمایي دا منع د حرام کار دی، دوې زنانې چې دی هغه سره یو ځای د دوی بدنونو سره منمیږي، دا حرام کار، دا ناجایزه دی. د الله رسول فرمایي دوې انجونې ځوانانې دا په یوه بستره کې نه سره پرېوځي یو ځای کېږي، دا حرام دی، دا ناجایزه دی. د الله رسول فرمایي چې کله زوی چې دی یا لور چې د هغه دواړه مطلب 10 کالو ته ورسېدل، 8 کالو ته ورسېدل، صحیح سو 9 کالو ته ورسېدل، بسترې ورجلا کړه. پخوا کشنیانو په یوه بستره کې پرېوتل، یو دلته یوه سړی وه، اوس یې بسترې ورجلا کړي، حالانکې ورور خور دي. دا ولې؟ دا شرم و حیایي. ځکه بیبي عایشه صدیقې وایي ما د پیغمبر سره مبارک بدن نه دی لیدلی، او پیغمبر سره زما بدن نه دی لیدلی. دا موږ چې دومره بې حیا یو، دا موږ چې دومره بې شرم یو، دا ډېر نحوست دی او دا ډېره غټه بې عزتي ده. د الله په دربار کې هېڅ حیثیت دا څوک نه لري چې شرم و حیا نه لري. او د الله رسول فرمایي الحیاء من الایمان والایمان فی الجنه. حیا چې دا د ایمان حصه ده، او ایمان چیرې سړی بیا جنت لر سړی بیا. او بې حیایي چې دا بدکاري ده، دا ګناه ده، او ګناه چې دغه سړی جهنم لره بیا. الله دې موږ ته حیا را نصیب کړي. الحیاء والعی شعبتان من الایمان. د الله رسول فرمایي یو حیا یو کمګویي، خاموشي نه ده، خاموشه ناست بې مقصد ده، بې غرض ده، بې ځایه نه ګایېږي. د الله رسول فرمایي دا دواړه د ایمان حصه ده، دواړه د ایمان حصه ده. او موږ څونه ډېر ګایېږو، څونه بې ځایه ګایېږو، څونه ډېر ګایېږو، څونه بې مقصده ګایېږو. او د الله رسول فرمایي حیا کمګویي، لږ خبرې کول، خاموشي، دا د ایمان حصه ده. او ما ته د دې ایمان اس او خوشاله په دې شکر دی، الحمدلله ایمان لرو، الله به مو وبخښي. جنت چې دی هغه د مؤمنانو دپاره دی. ارشنه خو دلته الله او رسول ما ته ویل دي چې ایمان و دې ته وایي، هغه شی په ما کې نشته. په خپله به خپل ځان ته لیکلي ورکړو چې په موږ کې حیا نشته. او د الله رسول فرمایي ان لكل دین خلقا وخلق الاسلام الحیاء. رواه مالک. دا هر دین یو داسې شی و چې هغه امتیازي صفت ولو، هغه شی الدین پر ښایسته ولو. د الله رسول فرمایي زما دین و اسلام چې دی دغه عظیم شی چې دی د اسلام و دین ښایسته دی، په اخلاقو ښایسته دی، او هغه په حیا ښایسته دی. د هر دین دپاره یو امتیازي صفت و. زما د دین امتیازي صفت دا دی چې په هغه کې حیا شته، حیا شته. پخوا کستی په یا دا زموږ ته مندې، زموږ ته اناګانې په بازار کې اول خو راوتلې نه، بیخي چې به مړه کېدله نو به ډاکټر له راووتله، که نه کېدله دا نه سوه کېدلی چې راوبوتلې. دا لاس به داسې پر دا دواړه لاسونه پر سینه نیولي وو، پړونې به یې نیولی وو، چادر به یې نیولی وو. دا نو ډېره حیا وله، دا نو ډېر شرم و چې د دې ګرد کلي بې حیا او بې شرمه هلک پر دا لار را روان و، هغه هم سېټته کېدی چې یاره دا حیاناکه ښځه ده. په کومه ښځه کې چې حیا پیدا سي، هغه چې بې حیا سړی دی هغه کې بله حیا پیدا سي. نو خو چونکې ته بې حیا یې، ته بې شرمه یې، دعوت ته دې خبرو ورکوې چې یاره زه خو نو راوتلی یم، ستاسو څنګه فکر دی؟ دعوت ته دې او ته نه یې په خبر. د الله رسول فرمایي په جهنم کې ښځه ده سر پر ویښتانو زړېدله، اور پر بل ول، ته نه یې په خبره. هغه دغه وجه ده، په دې نه خلاصېږي چې دا خو نو نوی ژوند دی، نوې دنیا ده. نه 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 نه، نوی ژوند دی، نه نوې دنیا ده. هغه الله دی، هغه دین دی، هغه اسلام دی. او لما او ته یې غواړي هغه خبرې، لما او ته یې غواړي. نو بیا پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي وایي حیا چې کومه ده خالص چې راولي ښایست راولي، او بې حیایي چې ده هغه بدرنګي راولي، بې حیایي بدرنګي راولي. اوس ګوره په انګریزانو کې ولې دا مطلب د حیوانان رقم ژوند سره تېروي؟ دا ښه خوند دی، دا ښه خوند کوي.
اوس ګوره تا لیدلی دي چې اوس ټرمپ راواخله ده به لور ورسره وله ده به څنګه چپه ورسته خبرې کولې دا ښه خبره ده ګر سره په اسلام کې نه په دین کې نه په کفر کې دا ښه خبره ده چې ته د خپل لور په حواله داسې چپ غږېږې ته د خپل مور په حواله دونه چپ غږېږې نو په هغو کې بې حیایي ډېره ده ژوند یې تباه دی ټیک دی 3 ورځې د الله رسول فرمایي دا د مسلمانان دپاره قیدخانه د جیل دی کافران دپاره ګرځ آزاد ګرځ چې زړه دې غواړي هغه کوه ټول د خولې خندا د زړه خندا نسته په دې کې د زړه نه خاندي د سپي رقم ژوند د سپي شراب دي څه وایي بېلاري دي څه وایي بدکاري دي څه وایي ورور خور دي څه وایي پلار و لور دي څه وایي زوی و لور دي څه وایي ډېرې غټې مسلې دي ډېرې درنې مسلې دي او موږ الحمدلله په دې دین راضي یو او رضیت بالله څنګه ربا موږ راضي یو په دې خبره چې الله زموږ رب دی وبالاسلام دینا موږ راضي یو په دې چې د اسلام چې دی هغه زموږ دین دی وبمحمد النبي جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم زموږ نبی دی موږ راضي په دې خبره تک راضي کنه یې راضي زه د الله څخه غواړم زموږ بل دنیا مقصد دی موږ یو بل سفر په مخ کې راته ګوري زه به روان به یو د خیر سره ولیکن دغه دنیا به د خندا نه ډکو یا به دلته خاندي یا به هلته خاندي حضرت علی کرم الله وجهه فرمایي که سړی دوې کور والا ولري دا نسي کېدلی چې دواړې راضي که د یوه راضي که بله ناراضه ده که د هغه راضي که دا بله ناراضه دنیا و آخرت هم د غي مثال لري حضرت علی کرم الله وجهه فرمایي که د دنیا برابر سول آخرت دې تباه دی او که د آخرت برابر سو دنیا به دې تباهي صحابه کرامو کې دا رقم خبر و چې 2 ورځې په لپسې ډوډۍ وخوړه بیا به ژړل ویل یا الله زما خیال په آخرت کې نه راکړی په دنیا کې دې را شروع کړه صحیح او زما استاد څه حال دی موږ نو داسې یو د صحابو او د کافرانو په مابینځ کې نه و کافران تور نږدې نه و صحابو تور نږدې د کافرانو چمونه هم کوو د صحابه کرام چمونه هم کوو او غواړو د صحابو سره انجام دا نو کېدلی شي نسي کېدلی خیر عزیزانو الله دې موږ ته حیا را نصیب کړي الله دې زموږ لوڼو ته زموږ خوندو ته زموږ ښځو ته زموږ زنانو ته زموږ زامنو ته زموږ معاشرې ته دې الله شرم و حیا ور نصیب کړي او هغه شرم و حیا دې الله له موږ څخه قبول کړي داسې شرم دې الله را نصیب کړي چې الله را سره راضي شي داسې شرم و حیا دې الله را نصیب کړي چې په هغه شرم و حیا زموږ آخرت چې دی هغه برابر شي الله دې ویل اورېدل قبول منظور وګرځي الله دې پر دې تورو موږ ته مرګ راکړي چې موږ مرو دا ووایو لا اله الا الله محمد رسول الله